سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل په لومړي سر کې سره سبسکرایب کړئ. متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له خپلې کورنۍ سره په دې هیواد کې میشت شوی دی. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي ولسمشر غني او د هغې کورنۍ ته یې د بشردوستۍ له مخې هرکلی ویل دی. ښاغلي غني د یکشنبې پر ماښام پر کابل د طالبانو تر ولکې څو ساعته وړاندې د پلازمېنې کابل وتلی او تر دې دمه یې ځایګی نه دی څرګند شوی. له دې وړاندې ځینو تایید شویو راپورونو کې ویل شوي وو چې محمد اشرف غني له خپلو نږدې سلاکارانو سره ښایي تاجکستان یا ازبکستان ته تللی وي، خو اوس عربي اماراتو رسماً منلې ده چې ښاغلی غني له خپلې کورنۍ سره په دې هیواد کې دی. د هیواده تر ټولو وتلو څو ساعته وروسته محمد اشرف غني په خپل شخصي فیسبوک پاڼه لیکلي په کابل کې ښار کې د وینو تویېدنې د مخنیوي لپاره یې پرېکړه وکړه چې د ارګ پرېږدي او له هیواد څخه وځي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په لومړي سر کې زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ.